په اسلام آباد سرحد یونیورسټي کې چې کومه واقعه راغله سټوډنټان ولې مجبوره شول هغوی چې دی نو د پوجي افیسر چې دی نو ګریوان ته لاس ور واچولو د هغه کالر ته لاس ور واچولو دا په سوشل میډیا دا واقعه چې دی نو ډېره زیاته وایرل ده خو اصل حقیقت نه به تاسو نه خبر ویډیو مکمل وګورئ تفصیل دسه بیانوم د سیټه به تاسو ته تصویر ښکاري کنه چې پوجي افیسر د سټوډنټانو چې دی نو نیولې دی سرحد یونیورسټي کې چې دی نو د طالب علمانو چې دی نو سبق وایو په هغه ټیم کې چې دی نو څه لانجه جوړه شوې ده څه دوه قبیلو چې دی نو لانجه جوړه شوې په هر ځای کې چې دی نو پارټۍ وي نو هلته چې دی نو هم څه لانجه جوړه شوې ده نو هغه سټوډنټان لګېدلي دي هغه هلته احتجاج شروع کړی دی چې کله احتجاج شروع کړی دی په دغه سرحد یونیورسټي کې چې دا نو هلته یوه زنانه ده چې هغه هلته میډمه ده هغه میډمې خاوند چې دی نو په پوج کې دی په پوج کې یو افیسر دی هغه خپل خاوند ترین کړی دی چې دلته خو لانجه جوړه شوله ته راشه او هغه چې دی نو په وردۍ کې چې دی نو راغی سټیک ورسره دی تومانچه ورسره ده په هغه ټیم کې چې دی نو په جینکو باندې هم ګزارونه کړي په سټوډنټانو باندې ګزارونه کړي دي چې کله په هلکانو باندې ګزارونه کول په هغه ټیم کې چې دی نو هغه هلکانو له غوسه ورغلي ده ځکه چې یو هلک له چې دی نو په سټیک باندې ووایي هغه هلک ولګي او ډارې کې د ګریوان نه ونیسي او هغه چې دی نو هغه سره داسې کار وکړي د هغه نه پس چې دی ملګرو بیا چې دی نو دغه افیسر چې دی نو تومانچه راواخلي او په تومانچه باندې چې دی نو فایرینګ وکړي څه فایرینګ چې دی نو ځمکې طرف ته وکړي څه چې دی نو هوایي فایرینګ وکړي د هغه نه پس دغه سټوډنټان چې دی نو بیا ولګي او دغه افیسر چې دی فوجي افیسر هغه چې دی نو دننه کې یوې کمرې ته و چې دا تر هغه پورې موږ نه پرېږدو تر څو پورې چې دی نو یو غټ افیسر نه وي راغلی او که نه هغه معافي نه وي غوښتل د هغه نه پس به چې دی نو موږ دا پرېږدو چې کله بیا پولیس راغلي دي پولیس ورڅخه څه مینت زارې دي سټوډنټانو ته کړې ده او د هغه نه پس چې دی نو دغه فوجي افیسر چې دی نو دغه ځای نه بولی دی ملګرو و چې دی به قانوني کاروایي کېږي د هغه مطابق به چې دی نو دې ته سزا میلاویږي ملګرو بل طرف ته که تاسو وګورئ زموږ پاکستان سټوډنټان دي که دا په دنیا کې هر قسم سټوډنټان وي نو هغوی ته چې دی نو اجازت وي هغوی ته د احتجاج هم چې دی نو اجازت وي او هغه باندې څوک لاس هم نشي چوتولی کله چې سټوډنټان چې دی نو هغه احتجاج کوي نو ټول خلک ورته چې دی نو د هغوی انتظار کوي د هغوی خبره اوري ځکه چې دا د پاکستان دا که د هر ملک وي دا چې دی نو هغه نیو جنریشن وي دوی باندې څوک لاس هم نشي چوتولی دا د هېڅ څیز نه یېرېږي دا د هېڅ څیز نه هم نه یېرېږي نه د سټیک نه یېرېږي نه د تومانچې نه یېرېږي خو کومه واقع چې راغله ده ډېره زیاته عجیبه غوندې واقع راغلې ده دا چې دی نو اسلام آباد سرحد یونیورسټي کې راغلې ده چې په پوج باندې چې دی نو لاس هم چوت شوي دي ځکه چې هغه پوجي افیسر چې دی نو هم غلطي کړې ده چې ته پیستول راخلې او ته چې دی نو سټیک در سره دی او ته ډایرکټ راځې او بیا فایرینګ کوې او په دغه خلاف به چې دی نو خامخا چې دی نو کاروایي کېږي ته چې دی نو قانوني لاره چې دی نو اختیار که د هغه نه پس به چې دی نو ستا هره خبره منودلی کېږي ته غیر قانوني لاره اختیاروې او راځې او په یونیورسټۍ کې چې دی نو هلته څه لانجه کې هلته سټوډنټان چې دی نو په هغو باندې ته سټیک باندې ګزارۍ کې بالکل دا نه دي په کار که نه ته پاکستان دپاره چې دی نو پروټیکشن دپاره یې او ته راځې او ډایرکټ چې دی نو په سټوډنټانو باندې ورځې نو هغه سټوډنټانو چې دی نو هم برداشت نه کړه او ډایرکټ یې چې دی نو په هغه باندې لاس چوت کړه هغه یې د ګریوان نه ونیو هغه یې چې دی نو د کالر نه ونیو او د هغه سره چې دی نو جګړه وکړه ملګرو دا سرحد یونیورسټۍ واقعه وه په دې سوشل میډیا باندې هم ډېره زیاته وایرل شوې ده تاسو ته به پته وي دا په سرحد یونیورسټۍ کې راغلي د سټوډنټانو سره ډېر زیات پاور ورسره وي او دوی د هېڅ څیز نه هم نه یېرېږي که تاسو بنګلادیش ته وګورئ که تاسو نور ملکونو ته وګورئ سټوډنټان چې دی نو کله احتجاج کوي نو بالکل یو کس ورته هم څه نشي ویلی د هغه چې کومه مطالبه دي هغه به ته خامخا بیا منې ځکه چې په پاکستان کې چې دی نو سټوډنټان ډېر زیات دي او چې کله سټوډنټان راوځي احتجاج کوي پروټیسټ کوي نو هغه بالکل تاسو منئ چې د هغوی څه مطالبات دي نو بالکل داسې نه وه په کار تاسو په دې باره کې څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ دا د اسلام آباد سرحد یونیورسټۍ واقعه وه